میرزا الرحمن مهربي پکتیا پوهنتون طب پوهنځی استاد. سهار مو په خیر ټولو هېوادوالو. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست د کرونا وایرس پانډمي زموږ هېواد هم تهدیدوي. بدبختانه د نن سهار د ارقامو د شمېرو له مخې 40 تنه په دغه تباه کوونکې ناروغۍ اخته، یو تن خپل ژوند د دغه تباه کوونکې ناروغۍ څخه د لاسه ورکړ. د نن ورځې زموږ پیغام همدا دی چې لطفا کرونا سره ټوکې مه کوئ، کرونا ناروغۍ جدي ونیسئ. څرنګه چې نورو هېوادونو د دغه ناروغۍ ډېر بد حالت کې روان دی او تر اوسه پورې زموږ په هېواد کې د دغه حالت د رامنځته کېدو څخه د مخنیوي لپاره باید ټول هېوادوال، یوازې روغتیایي کارکوونکي روغتیا پالان مسؤله نه دي چې په دغه تباه کوونکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. نو لطفا د روغتیایي کارکوونکو روغتیا پالانو د عامې روغتیا وزارت د پیغامونو څخه مستفید او د هغو د لارښوونو سره عمل وکړئ. کرونا جدي ونیسئ. خپل لاسونه په متکرر شکل د صابون په واسطه د 20 ثانیو لپاره پرېمنځئ. ماسک، دستکش او که چیرې ماسک نه وي دستمال، څادر هم مخ ته ونیسئ. خپل لاسونه مخ، پوزې او خولې ته مه وروړئ. ګرم خواړه، ګرم مشروبات، ویټامین سي چې په لیمو، نارنجو، سبزیجاتو، میوه‌جاتو کې ډېر دي، د هغوی څخه په 2 ورځو کې استفاده وکړئ. څرنګه چې دغه رخصتیانو په جریان کې د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو ته سپارښتنه کړې تر څو د زده کړیالانو درسونه شاته پاتې نه شي، نو پکتیا پوهنتون طب پوهنځی هم داسې وپتېله چې دغه رخصتیانو کې محصلینو ته د شته امکاناتو په صورت کې په لاسرسي په موجودیت کې دوی ته باید د خپل درسي مواد که 100% خپل ذمهواري نه ادا کړې، حتی 50% که ادا هم شي، دا به ډېره ښه وي د محصلینو لپاره. دوی باید د خپلو رخصتیانو څخه په خپل کورونو کې یو څه ګټه اخیستې. نو د دې لپاره طب پوهنځی فیسبوک صفحه، یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې ده. هره ورځ کوم نوي پرمختګونه چې په دغه ساحه کې راځي له تاسو سره شریکوي. د محصلینو لپاره هم دا پیغام دی چې انټرنیټ باید په خپلو موبایلونو کې فعاله کړئ. سکایپ اکاونټ جوړ کړئ تر څو د طب پوهنځي لخوا نه تاسو سره د سکایپ ګروپونه د هر ټولګي لپاره هغه لینک یې شیر کېږي. له هغه نه وروسته تاسو که چیرې آی ډي ولرئ، بیا موږ د هر ټولګي کسان په هغه ګروپونو کې جوین کوو تر څو پورې چې موږ دغه درسي مواد د پی پی ټي، لیکچر، انځوریز او غږیز دواړه ډولونو سره تاسو سره شریک کړو تر څو په ډېر کم مصرف تاسو په خپلو کورونو کې د خپلو استادانو لیکچرونو څخه مستفید شئ. نو لطفا دغه پیغام د خپل ټولو ټولګیوالو سره شریک کړئ او هغه محصلین چې دلته موږ ته راځي او د دغه څیزونو په باره کې پوښتنه کوي، نو دغه پیغام په اورېدلو سره لطفا یو څه ځان بیداره کړئ او د 21مې پېړۍ د ټکنالوژي د عصر مطابق ځان عیار کړئ. ډېره مننه. کرونا جدي ونیسئ او ټوکې ورسره مه کوئ. مننه.